دلیل لاغه د پردار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا ورګه خبر ته وکړه مولوی سے وای چې قران کریم د صرف حدیث ویل کی د نبی علیہ السلام خبرې تم حدیث ویل کی د سورۃ التحریم آیات ته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا حدیث نو مراد ده کوم خبره وته کړی دا خبر قران کریم کې شته دا خبر قران کریم کې شته دا خبر قران کریم کې شته واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حدیثا کله چې نبی علیہ السلام خپل بعض بیان ته خبره پټه وکړه ورګه زره مړي سره مطالبه کوم ته قران کریم حجت ته او حدیث دا حجت نه دي ته نرشه په قران کریم کې ما ته توخیا چې نبی علیہ السلام کمی بی تا یو خبره کړې دا او کوم خبره وته پټه کړې دا او ګره د نبی علیہ السلام حدیث ته قران کریم کې حدیث ویل شوی دی بل خبره قران کریم کې الله فرمایي یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك وسراش د نبی علیہ السلام د پاره الله تعالی سهل کړی دی ته قران کریم کې وخیازه ما موصوله ده احل الله لك دا غیر فارسی لرا نو دلته د موصول نه مراد کوم نه مراد ده بل فلنولينك قبلة ترضاها الله تعالی فرمایي موږ بخا مخاطا وړو یو قبله ته دې قبله شي توغه خوخه غني د دین مخکې نبی رسول الله په کومه قبله باندې په بیت المقدس باندې د بیت المقدس موږ ته په قران کریم کې چې کوم دی وخایا وا ټیم مخې ته مو ودا د نبی رسول الله کعبه نه مخکې په کومه قبله باندې په بیت المقدس باندې نو ته موږ ته د بیت المقدس تذکره په مقام کې وکړي چې قران کریم کې د سره غلي دي چې نبی رسول الله مخکې بیت المقدس طرف ته مسکو بل خبره قران کریم کې الله فرمای یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ګوره په دې مقام کې ته وګوره رب العالمین د خپل نوم سره اطاعت مستقل ذکر کو او د نبی علیہ السلام سره اطاعت مستقل ذکر کو توبه په قیدی نحوی باندې پوي چې کله معطوف علیه په جانب د معطوف کې را معاد شي نو پای کې استقلال ته مستقلوالی ته اشاره وي په دې کې د خبر ته اشاره شو لکه څنګه چې قران کریم مستقل حجت ته نو د نبی رسول الله احادیث مبارکه دا مستقل حجت ته او دلیل باغی باندې دار چې د الرسول سره اطیعوا لفظ بیرته شو را معاد شو دا بیرته ذکر شو او بیا رسول الله فرمای ولا تبطلوا اعمالکم تاسو خپل اعمال چې کوم نه بربادوي عمل دې په سبا نه برباديږي عمل دې په دې باندې برباديږي چې ته قران کریم ته صرف حجت وي او د نبی علیہ السلام حدیث ته حجت نه وي مونږ وی لکه څنګه چې قران کریم دا وحی ده د نبی علیہ السلام احادیث مبارکم دا وحی ده لکه څنګه چې حدیث قران ته ویل کیږي نو د نبی علیہ السلام احادیث ته هم په قران کریم کې حدیث ویل شوی دی زه واستانه مطالبه کوم چې ما مخکې داوی خو دي دا ما په داوی کې ډیر شقونه دي په یو دلیل ما جوړ کړی ته به د هر شق تقابل او مقابله کې رغي نقیض براوړي او بل ما چې ته کوم آیتون د قران کریم نه ذکر کړه رغي نه ما ته خبره ثابت کړه چې لهدا د نبی علیہ السلام حدیث مبارکه د حدیث تی او دارنګي قران کریم کو ته حدیث له شو دا وجود دي د دې جوابات به ذکر کړي د آیت ترجمه کوي یریدون د آیت زه یو ګورم تاسو ته لافل حال زمونږه صبر تاسو ته شیخ ریاض الله صاحب تاسو ته اوس پورې مونږ خپل مناظر مخې ته کړی نه دی مونږ خپل مناظر لا تاسو ته مخې ته کړی نه دی چې تاسو سره به مناظره سو کوي په دې درې وړو کې تاسو زمونږ مناظر لا پیژندل نه خو تاسو سره ضمنن خبرې کومه پوه شوي نو دا خبره ده صبر زمانه ګوره ستا نمبر ته شیخ عبد الله صاحب دلته کېنوه عبد الله سلفي صاحب کېنوه ګوره د عبد الله سلفي صاحب جماعت دی که نه دی عبد الله سلفي صاحب جماعت دی د عبد الله سلفي صاحب ځای دی د عبد الله سلفي صاحب علاقه ده د عبد الله سلفي صاحب مقتدیان دا دی ناست دي عبد الله سلفي صاحب مخامخ کېنوه عبد الله سلفي صاحب تاسو جرأت پیدا کوي مونږ ګوره واړه هلکان تاسو له راغلي یو زه ګوره دا چل دی خبره بل طرف ته ځي بل ما دا خبره وکړه الله رب العالمین فرمایي چې کوم آیات ما دوه آیاتونه ویلو کوم آیات د سورۃ الکهف آیات ته سورۃ الکهف آیات نمبر
ها سورة رواړوي سورة ها پرېدا سورة الزمر بالکل الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشع كتاب الله دې کنه دی دا کتاب الله دې کنه دی وای دا کتاب الله نه انکار وکړو الله اکبر دا کتاب الله نه انکار وکړو دا کتاب الله نه الله اکبر واقعي چې کوم خبره تاسو کوئ چې دا د الله کتاب نه دی نن دی د الله د کتاب نه انکار وکړو وای دا کتاب الله نه دی الله اکبر الله فرمایي ګوره الله فرمایي سورة الانعام الله فرمایي ګوره زمونږ ان شاء الله په دلایلو سره خبره کو کیمرا دې طرف ته ده محتاج الدین صاحب الله فرمایي پرې صبر در کوم د صرف الله رب العالمین فرمایي شور مکو شو ګوره مونږ په خپل کلیپ کې شور نه کړی مونږ په خپل کلیپ کې شور نه کړی شیخ صاحب مونږ په خپل کلیپ کې شیخ صاحب خواغه دی مونږ په خپل کلیپ کې شور نه کړی الله فرمایي په الانعام آیات نمبر 19 کې قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن تما په قرآن کې اوخایا چې وأوحي إلي الكتابنا دا بخاري دا مسلم دا نسائی دا ترمذی دا ابن ماجه شپږ شو کنه شو دا ابي داود دا ما ته اوخایته چې الله رب العالمین په قرآن کې په کم ځای کې دا ویل دي چې تاسو د رسول الله تابعداري وکړئ دې کتابونو نه وکړئ دا ما ته اوخه پوه اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا قرآن دی اطیعوا الله واطیعوا الرسول قرآن دی الله رب العالمین فرمایي زمون الله رب او کوم خبره چې دوګه په التحریم کې الله فرمایي ګوره په تحریم کې الله فرمایي وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا تاسو چې ورته حدیث وایي هغه رسول الله ستاسو په نسبت باندې پټ کړی دی سیټ کړی دی د نور صحابونه حدیث هغه نه دی بیان کړی حدیث هغه پټ کړی تاسو ورته دا خبره کوئ هغه حدیث دی نه هغه حدیث نه دی هغه تاسو وایي چې پټ شوی دی دا قولیات دا ضمنیات دي دا تاسو نشئ ثابتولی الحمدلله چې دا د الله رب العالمین د طرف نه حجت وي یا دا وحی وي دا مې تاسو د چیلنج دی دا مې شیخ عبدالله سلفي صاحب ته هم چیلنج دی چې دا خو لا نن 11 بجې دی او 27 کا 28 تاریخ دی دا چې د قیامت تر روزه پورې تاسو نشئ ثابتولی چې دا شپږ کتابونه دا د الله رب العالمین یا د الله د رسول قول دی یا وینا دی یا حدیث دی الله فرمایي انه لقول رسول کریم قول رسول الله وی دا قرآن دی تاسو بخاري رانیولی دی تاسو بخاري نه رسول جوړ کړی دی تاسو د بخاري اتباع کوئ تاسو د رسول الله اتباع نه کوئ مونږ دا وایو چې خپل شیخ صاحب محترم مخامخ کېنوه دې نه بعد به زمونږ اکبر علي صاحب تاسو سره نورې خبرې اترې کوي 300 کاله وروسته لیکل شوي کتابونه موږ قرآن سپاره کړي دي انشاءالله کوزه وبېږي ورګه خبر ته وکړه خبر ته وکړه مولوی صاحب سند د قرآن سند ورګه خبر ته وکړه احادیث د قرآن منکر سره دا ثابتون د قرآن منکر نشي ثابتولی چیلنج کو بیا تاسو مړو قرآن ثابت ته دا کا ثبوت لپاره خبر ثبوت لپاره طریقه وایي کفر کوي دا ریکارډ شو خبر ته وکړه اجهل الناس مولوی صاحب مولوی صاحب ټیم مزه یې کوه مولوی صاحب ټیم مزه یې کوه ته د الله قرآن باندې کنه دا د الله قرآن دی ښه د ثبوت دپاره طریقه دا ده یا به پتا نازل شوی پتا خو نه دی نازل شوی یا ته د رسول الله په زمانه کې وي نه وي یا تا ته الله وحی کړی دا کلام دی نو په کومه طریقه یې ثابت دی د ثبوت یو طریقه راوړه یو طریقه چیلنج دی حیا او میتن چیلنج دی یو سړی دا ثابت کړي دا د الله کلام دی په کوم سند باندې ثابت شوی دی دلیل وایه ثبوت دپاره دلیل دی آیات مو وایه دا مصادران المطلوب ده ته مصادران المطلوب پیژنې مولوی صاحب مصادران المطلوب پیژنې مولوی صاحب مولوی صاحب ته مصادران المطلوب پیژنې ها نه دا
ورقه مولي سيب ورقه زه خبره کومه ايه خبرت وكيله ورقه بس خبرت وكيله بسم الله الرحمن الرحيم دا به مستدري څه بوي شر جاهل دی خبر ته وکړه ورګه صحیح شو مړي سي ورګه صحیح مړي سي ته ما ته وکړه مړي سي خبر ته وکړه بسم الله الرحمن الرحيم ورګه شيخ سيف خبر ته وکړه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مولي سيبو ورقه بسم الله خبر ده بس مولي سيبو محترم بس ورقه دي ورقه خبر ده وكيله بس غلي شيء ورقه دي ورقه ده ورقه خبر ده وكيله كنا خبر ته وکړه مولوی صاحب دا خبر وکړه چې حدیث الله تعالی نه نازل کړي که زه قرآن کریم سو آیاتونه وایم چې حدیث هم الله تعالی نازل کړي دي ته به ومنې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وکړه وما انزل عليكم من الكتاب والحکمة والحکمت په الکتاب باندې عطب شوی دی عطب تقاضا راچا کوي د مغایرت کې سورۃ البقره 231 نمبر آیاتو عطب تقاضا مغایرت کې دلته مراد حکمت نه د نبی علیہ السلام سنت مراد دي خابل آل عمران ورګه الله نازل کړی دی ګوره وما انزل عليكم من الكتاب والحکمة هغه چې الله په تاسو نازل کړي د کتاب د حکمت نه لکه څنګه چې کتاب الله نازل کړي حکمت هم نازل کړي دی نو د حکمت نه څه مراد دی حکمت فهم ته ویل کېږي د نبی علیہ السلام احادیث د قرآن کریم فهم دی لتبین للناس ما نزل الیهم بل ګوره وانزل الله عليك الكتاب والحکمة سورة النساء 113 نمبر آیات الله پتا باندې کتاب او حکمت نازل کړی دی دلته موږ حکمت په کتاب باندې عطب کړی دی عطب تقاضا راچا کوي د مغایرت کوي مراد د کتاب نه قرآن دی او مراد حکمت د نبی علیہ السلام حدیث مبارک دي دې صایب وي چې د نبی علیہ السلام احادیث الله تعالی نازل کړي نه دي موږ ته چیلنج ورکړو د دنیا چې څومره منکرین حدیث ته ټول ته چیلنج دی پر مقام کې چې دلته مراد حکمت نشي شره بل دا مولوی صاحب چې کوم دی نو دا احادیث د نبی علیہ السلام د قرآن کریم تفسیر نه مني ورګه ما قرآن کریم آیتونه لیکلي قرآن کریم کې الله فرمایلی دي ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم سورة هجر د مولوی صاحب نه دا مطالبه مونږ کوو چې الله فرمایي مونږ تا ته درکړي سبعا من المثانی ته چې دا خبر ذکر کوي چې قرآن کریم زموږ دپاره کافي دی د سبعا من المثانی د دې نه څه مراد دی ترجمه وکړه ورګه بل صوت المطففین دې ته ګوره کلا بل ران علی قلوبهم ما کان یکسبون رین خو زنګ ته ویل کېږي ولې ستاره زړه چې کوم دی وسپنه چې زنګ کېږي د رین معنی چا ذکر کړې ده قرآن کریم ورګه انما ذلكم الشیطان الله فرمایي دا شیطان ذلك اسم اشاره ده اسم اشاره چاته کړی ده شیطان تعین وکړه بل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم كم خلق تراجم شيو تعین وکړه الیه يسد الكلمه الطيب الله ته کم کلمات خيږي سره کلمات الله ته خيږي بل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلا من بعد قوه انكاز سوره النحل ده التي مراد كم زنانه ده بل لسان الذي يلحدون اليه عجمين وهذا لسان عربي مبين كم سنه مراد ده يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت ده قول ثابت مراد كم وين هذا ضرب الله مثلا قريه كانت امنه تقريبا كم قريه مراد ده
والذین فی اموالهم حق معلوم، هغه کسان چې هغوی په مالونو کې حق معلوم دی. دا حق چا معلوم کړی دی؟ قرآن کریم کې د هغې تعین شته دی، دا تعین په حدیثو کې راغلی دی. ښه، ته چې په جنازه کې 4 تکبیرات وې، نو دا په قرآن کریم کې د 4 تکبیرات چې کوم دی په کوم ځای کې راغلي دي؟ ته چې مونځ کوې، رکوع ته ښکته ځې، سجدې ته ځې، په خاص ټیمونو کې د مانځه چې کوم تفصیل دی دا په قرآن کریم کې په کوم ځای کې دی؟ نو ګوره د یو خبرې جواب دې رانه کو، ورسې خاندې مړی تا ته ګوره او باز ته دې ګوره مړی، باز ته دې ګوره د باز قابل ته نه دی. جوابونه وکړه شبه مخکې به نه دی. قرآن ثابت کو د دې احادیثو جواب د آیاتونو جواب راکړه. جواب کو ګوره الله رب العالمین فرمایي، ګوره جواب کو الله فرمایي، جواب کو ګوره جواب کو الله رب العالمین فرمایي. ګوره د الله کتاب مې مخې ته پروت، ما دا خبره وکړه، 2 خبرې ما کړي. ګوره مونږ وایو چې باس مخکې وړاندې لاړ شي. زمونږ د شیخ عبدالله سلفي محترم صاحب سره به اکبر علي صاحب خبرې کوي، خبره باندې ځان پوه کړي. ریاض الله صاحب د شیخ عبدالله سلفي، تاسو ورته مخکې څه وایي نور القابات هغه ماله نه راځي، حفظه الله، د هغه سره به زمونږ اکبر علي صاحب به د هغه سره خبرې کوي. زه تا سره لګیا یم، ته تم ټایم خرابوي او زم ټایم خرابوم، ته ګړ ربېږې لګیا یو، لاس هم رپېږي او دغه هم رپېږي او زم لا ته لګیا یم او خولې هم لږ اوبه ولا ورکوي، لږ شربت مربت پې اوس کوي، مېلمه راغلی دی، دیر نه راغلی دی. نو شیخ ریاض الله صاحب تاسو وایي چې قرآن کې الله رب العالمین حکمت لفظ راوړی دی، د حکمت نه دی وایي چې الله نه وایي، ګوره دی وایي چې د دې حکمت نه مراد د رسول الله سنت دي. راوړو آل عمران کې آیات نمبر 48 کې رب العالمین فرمایي يعلمه الكتاب والحکمت والتورات والانجیل. عیسی علیه السلام ته کتاب، حکمت، تورات، انجیل. اوس کتاب څه شی دی؟ حکمت د رسول الله، تاسو وایئ چې د رسول الله سنت دي. نو آیا عیسی علیه السلام د رسول الله د محمد رسول الله سنت هغه له ورکړی شوي؟ ته وایې چې هلته مراد دا دی او دلته مراد دا دی، ته مرادي خبره کوې. کېنه غلطه خبرې مه کوه، کېنه خپل کلیپ کېنه. نو الله فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. لا ریب کتاب دا دی. کم کتاب دی؟ دا کتاب لا ریب کتاب دی. بخاری، ترمذی، صحیح، نسائی، ابی داود وغیرہ دا یوم لا ریب نه دی. دا قول رسول دی نه، دا قول رسول نه دی. الله فرمایي قول الله دا الله په کتاب باندې دی خلکو لا دغه نه ورځي، دا الله په کتاب باندې. او هغه انساني کتابونه، د انسانانو کتابونو په باره کې الله فرمایي د انسانانو د کتاب، ګوره اوس واورئ، تاسو ته دا خبرې نه دي ښودلی شوي. د انسانانو د کتابونو په باره کې الله فرمایي فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم. الله وی هلاکت دی د دې دپاره، د چا دپاره؟ دغې مصنفینو دپاره چې دوی په خپل لاس باندې دا کتابونه لیکلي دي. بیا څه وایي؟ ثم یقولون هذا من عند الله. دی دا وایي که نه چې دا د الله د طرف نه دي، دا د الله وحی ده، دا د الله رب العالمین دغه رسول وینا ده. الله وایي فویل لهم مما كتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. بل ځکه الله فرمایي وما هو من عند الله. الله وایي دا زما د طرف نه دي، الله وایي نه دی ته وی دی. زه ستا خبره ومنم که د هغه خبره ومنم، د چا خبر؟ الله وایي ومن اصدق من الله حدیثا. د چا خبره رښتینو ده؟ د چا خبره رښتینو ده؟ اواز راکئ. د الله خبره رښتینو ده. الله اکبر وایه محترم. الله اکبر. اوره بس نه دی. دا ګوره تاسو ته یو ریکویسټ کوم، درخواست در اورېږه محترم. بس نه دی، دا بس نه دی. زه دا ټول ملګري چې کوم ناست دي، دا څومره ملګري چې ناست دي، دوی به د خبرې نه خبر تبرې د حافظ صاحب. ګوره د محترم شیخ عبدالله سلفي حفظه الله سره زما خبرې شوي، شور ته هېڅ ضرورت نشته. موږ انشاءالله تاسو هم حق پسې راغلي، موږ هم حق پسې راغلي یو. نه ستاسو به ځان باندې جهنم پیرزو دی، نه زموږ به ځان باندې جهنم پیرزو دی. بیا ولې د الله کتاب مخې ته کو، بیا ولې یو رسول حدیث مخکې کو چې بیا موږ یو بل سره دغه کو شور کو. موږ شیخ صاحب محترم سره خبرې شوي، زه د شیخ صاحب محترم شاګرد یم، هغه نه ما الحمدلله ډېر څه زده کړي. خو بعضې خبرو کې زما اشکالات و، هغې ته ما رنګ وکړو چې شیخ صاحب تاسو په دې منبر باندې په خطبه کې وفرمایلې چې
رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبر هم د ځان نه کوي یو کار هم د ځان نه کوي که د ځان یو کار وکړو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا وحي چې دا هغه هو چې دا هغه خو مفرد دی خو په دې باندې هر سړی پوهېږي چې ان هو الا وحي يوحى اورېږه ضمیر صاحب ګور باس نه کوس قرآن وای ان هو الا